د ام ټي پلس درنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ پاس دی. درنو لیدونکو نن په دې باره کې درته ویډیو لرم که چېرته تاسو نوي یوټیوبران استئ یا په ایډیټ کوئ ایډیټران استئ یا وغواړئ چې یو لوګو جوړه کړئ نو نن به تاسو ته داسې اپلیکیشن زه معرفي کوم چې هم به پکې لوګو جوړولی شئ هم تاسو کوم عکسونه چې تاسو ایستلي ستاسو خپل عکسونه چې دي دا به پکې داسې ایډیټ کېږي ستاسو په کوم رنګ کې چې تاسو عکسونه ایستلي دي د مثال د کالیو رنګ هم یو ډول دی کولی شئ د کالیو رنګ هم پکې تغییر کړئ د دې ترڅنګ کولی شئ ښایسته لوګو پکې جوړه کړئ د دې ترڅنګ چې ډېر یو مهم بخش دی یعنې ما وغوښتل چې په همدې باره کې تاسو ته پې ویډیو جوړه کړم چې د خپل یوټیوب دپاره پې تمنیل څنګه جوړ کړئ داسې یو اپلیکیشن دی چې ډېر په های کوالټي تاسو د یوټیوب فری تمنیل پکې جوړولی شئ یعنې انټرنیټ ته پکې یو رقم ضرورت نشته چې تا تمنیلونه بعضې په پلی سټور کې شته دی که تاسو چېرته پکې وغواړئ چې تمنیل جوړ کړئ نو هغه په انټرنیټ باندې ګرځي دا داسې یو اپلیکیشن دی چې بالکل فری ګرځي تاسو کولی شئ چې فری استفاده ترې نه وکړئ د دې اپلیکیشن نوم دی پکزل لیب پکزل لیب چې دی درنو لیدونکو دا ډېر یو مغلق اپلیکیشن دی یعنې زه داسې نه وایم کیدای شي تاسو به پکزل لیب کار کړی وي تاسو به پکې عکسونه جوړ کړي وي خو زه به درته په داسې بخشو باندې خبرې کوم چې تاسو دپاره ډېر مهم دي ښه کره ښه درست به تاسو ته زه ښیم هم به تاسو کولی شئ چې یوټیوب دپاره پکې ښه غوره لوګو جوړه کړئ هم پکې کولی شئ چې لوګو هم که جوړه کړه خپل عکس د لوګو سره راولئ یعنې زه خپل کوم د ایف ټي پلس نه چې زما ویډیو ګورئ زه خپل ټول تمنیلونه په همدې پکزل لیب باندې جوړوم تاسو کولی شئ زما په چینل کې وګورئ چې ما پې څومره ښایسته تمنیلونه جوړ کړي دي نو راځئ په تمه مو نه پرېږدمه په بله ویډیو کې تاسو ته د دې معلومات زه درکوم چې پکزل لیب کې به تاسو څنګه کار کوئ په هغې کې به لوګو څنګه جوړوئ نو زموږ کورس شروع کیږي د پکزل لیب که علاقمندان یې څوک که تاسو چېرته دا ویډیو ګورئ ستاسو نور دوستان یې هغې دوی ورته را دعوت کوي تر څو زموږ په چینل کې د پکزل لیب دا معلوماتي اپلیکیشن دا کورس وګوري تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه